د طالبانو د مشرتابه حکم یو دولتي مامور نشي کولای په یو وخت کې له دوه ادارو څخه معاش ترلاسه کړي. د دې راپور مهم جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د مشرتابه حکم یو دولتي مامور نشي کولای په یو وخت کې له دوه ادارو څخه معاش ترلاسه کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو نوي فرمان په ترڅ کې ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې خپل کارکوونکي په یو وخت له دوو بنسټونو معاش نشي ترلاسه کولی. د طالبانو د مشر حکم د دوشنبې په ورځ د مای په 18 صادر شو. ملا هیبت الله ته منسوب فرمان کې راغلي چې که کوم دولتي مامور له دوو سرچینو معاش واخلي دواړه معاشونه به پرې کوي. خو طالبانو په رسمي ډول دغه فرمان په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر دولتي ادارو کې د طالبانو د حضور او له هغو ادارو د معاشونو د اخیستلو خبرونه خپاره شوي وو. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.